هغه دا ده هغه کارونه چې په ځمکه کې نو د اصلاح لامل ګرځي او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. هغه کارونه کوم دي؟ هغه کارونه چې په ځمکه کې د اصلاح لامل ګرځي او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي هغه کوم دي؟ زما د اسلام محترم ورونو او اوریدونکو، انسان مدني الطبع ده. انسان ځان ته ژوند نشي کولی. انسان په ټولنه کې د نور خلکو سره ژوند کوي، راشه درشه به لري، خپلوي به لري، ټولنیز شخصیت به وي. بیا په ټولنه کې ژوند کول چې مشکل رامنځته نشي، بیا الله پاک قوانین را لېږلي شریعت مطهره کې، که دغه مطابق ژوند وشي ټولنه کې به مشکل نه وي، امن به وي. محترمو، هغه کوم اول تقریر 5 یا شپږ دانې موارد به موږ ذکر کړو. اول څه چې د ټولنې خلکو ترمنځ وي هغه په الله ایمان لرل دي او شرک نه کول دي. محترمو، رب ذوالجلال چې پیغمبران را لېږلي او لکه 4,000 کم او زیات د ټولو دا هدف یو هدف چې د یو الله عبادت وشي ځمکې پر مخ. الله څه فرمایي؟ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. دلته راسه مخته راسه تاسو د مجلس کوي خبرې کوي دلته کې راسه. نو دوی چې موږ را لېږلي دي مرسلین پیغمبران، مبشرین زیری ورکوونکي په نعیم په جنت سره، او منذرین له جحیم نه له دوزخ نه. ولې؟ نو که چا ایمان راوړ، فمن آمنه، که چا په دغه پیغمبرانو ایمان راوړ او اصلح اصلاح وکړه د خپل عمل، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه په دنیا کې ډار ور باندې وي، نه په آخرت کې. نه په دنیا کې غمجن کېږي، نه په آخرت کې. څومره ساده فرموله ده. الله پیغمبران مې درلېږلي زیری ورکوونکي او ډارونکي، چې څوک یې ومني په جنت زیری ورکي، څوک یې نه مني ډاري له جهنم نه. نو اوس که تاسو ایمان پر راوړئ انسانانو او د خپل عمل اصلاح مو وکړه، نه په دغه دنیا کې ډار او ویره وي در باندې، نه په آخرت کې. خلاص خبر. نو اوس د پیغمبرانو خپل دعوت کړی ده، دین مکمل ده. ان الدین عند الله الاسلام اليوم اکملت لكم دینکم. دین مکمل ده، هسې دین مکمل ده. پیغمبرانو خپل مسؤلیت ادا کړی، اوس وخت علما را تخته دي. نو باید دا کارونه چې اوس موږ بیانو دا وکړو، اصلاح وکړو. ایمان مو راوړی، خو د عمل نیک عمل اصلاح به هم کوو، هغه به هم کوو. اول لامل د ټولنې د اصلاح د پرمختګ هغه دا ده چې په یو الله به ایمان لري، شرک به نه کوي. هر پیغمبر سره غلی دا خبرې کړي چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یو الله ومنئ او باطل خدایانو نه پرهیز وکړئ، اجتناب وکړئ. طاغوت هر هغه شی چې د الله په مقابل کې عبادت کیږي، که هغه بت ده، که اور ده، که لمر ده، که سپوږمۍ ده، که ستوري دي، آتش پرستان دي، هر څوک چې دي. نو د هر پیغمبر اول خبر څه وه؟ چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. اګو تاسو فکر کړی کله چې الله باور عقیده وي کنه، نو په ټولنه کې امن وي، سکون وي، آرامتیا وي خلکو په ترمنځ. ځکه موږ په دې عقیده لرو چې موږ خالق الله ده او د نیکو کارو توفیق دی راکوي، له بدو کارو چې ساتي دایم وساتي، او آخرت کې ورسره مخامخ کېدونکي یو. هلته د نیکو اعمالو بدله راکول کېږي، د بدي حساب را سره کېږي. نو چې الله باندې څومره عقیده پخه وي، په آخرت باندې پخه وي که نه، سړي بیا ګناه نه کړي، بیا فساد نه کوي په ټولنه کې. دویم شی چې هغه په ځمکې اصلاح لامل ګرځي، د ټولنې پرمختګ لامل ګرځي، هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول دي.
څنګه محترمو موږ تاسو امت ته غوره امت ویل سوی ده. ولې؟ قرآن کریم کې راځي الله عز وجل فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امت یې. ولې؟ تاسو داسې امت یې چې په نیکویو به امر کوئ له بدیو به خلک ژغورئ. بهترین امت یې. کنتم خیر امة اخرجت راباسل سوي یې. امت محمدیه موږ تاسو دغه لپاره پیدا سوي یو چې عمل معروف وکړو او نهي عن المنکر وکړو. موږ دا وظیفه ده. او بل الله فرمایي چې کله زه صالحو خلکو ته په ځمکه کې واک ورکم الذین ان مکنهم فی الارض په ځمکه کې تسلط قدرت ورکم اسلامي نظام ورکم دوی امر په لمانځه دي قایمول امر کوي د زکات ورکولو امر کوي امر معروف نهي عن المنکر کوي. دا یې غټه نښه ده چې نیکانو خلکو ته حکومت په لاس ورسي. الله وایي الذین ان مکنهم فی الارض تسلط ورسي په لاس به امر معروف نهي عن المنکر کوي. دا یې وظیفه وي. او بیا دا وظیفه صرف د سړیو نه د ښځې هم دا کار کوي خو چې ښځه خپله پوه وي خپله عالمه وي. ځکه الله فرمایي والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې خپل منځ کې سره دوستان دي ملګري دي سره وروڼه خویندې دي. دوی به خپل منځ کې بل ته امر المعروف نهي عن المنکر کوي. یو مشره نیکه ښځه ده نور خاصه باید امر وکړي دا مه کوئ دا کار وکړئ راځئ لمونځ وکړئ نفل روزه ونیسئ د خپلو خاوندانو اطاعت وکړئ او دا کار مه کوئ دا ګناه ده. عالمه ښځه وي تعلیم یافته ښځه وي په دین پوهه وي قرآن حدیث ورته وي بیان ورته وکړي. ښځو هم دا کار ده خپل منځ کې به اصلاح کوي سره او د سړیو هم دا کار ده. خو بیا ډېر کار به د علماو ده او حکومت خو بیا ادبي به زور هم کولی شي در باندې اسلامي نظام. بل محترمو دریم کار صالح عمل کول. ان سیده ته عمل معروف کوي نهي عن المنکر خپله به هم نیک عمل کوي. ځکه که څومره چې نیک عمل ډېر وي ټولنه کې بیا بدي نه وي منکرات نه وي. خو چې منکرات نه وي ټولنه خپل منځ کې خلک سره خواږه وي سره ګران وي جنجال نه وي. الله جل فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى. چا چې نیک عمل وکړه ښځه وي که سړی وي ښځه وي که سړی خو چې نیک عمل کوي نو وهو مؤمنون دای مؤمن وي کافر نه دی. کافر نیک عمل بدله دغه دنیا کې الله ورکوي آخرت ته نه ځي. که ښځه وي که سړی وي ذکر او انثى خو چې مؤمن وي وهو مؤمنون فلنحینه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرا. مونږ به په دنیا کې یو ډېر پاک ژوند ورکړو. ډېر اسانه فرموله د ځوانانو محترم مسلمانانو. الله وایي چې څوک نیک عمل کوي ښځه وي که سړی وي خو چې مؤمن وي په الله ایمان وي که نه په رسول ایمان وي په قرآن ایمان وي نو الله وایي زه په دنیا کې ډېر پاک ژوند ورکړم. فلنحینه حیاة طیبه پاک ژوند ښکلی ژوند به ورکړم. خلاص موږ تاسې وایو څنګه کولی شو په ژوند کې کامیاب سو. دغه آیات ته که نه الله وایي ښځه وي که سړی وي نیک عمل نه کوي. نیک عمل تاسو ته معلوم ده نیک عمل څه سر کې لمونځ ده. په نیک اعمالو کې لمونځ ده روزه ده زکات حج جهاد ښه اخلاق همکاري صدقات بس صله رحمي خپلوي په حلال کړه. نو څو نیک عمل کې ښځه وي که سړی وي او دای مؤمن وي په دې عقیده وي نو زه به دنیا کې ډېر ښکلی ژوند ورکړم. الله وایي اجر به یې ورکړم په آخرت کې بیا پاک ژوند به نصیب کړم. نو چې موږ تاسې هر یو نیک عمل کوو ټولنه مو پاک کوي پاک ژوند هر یو به ښه ژوند لري هدایت بخش ژوند به لري. فلنحینه حیاة طیبه. او بل محترمو موږ تاسې وایو څنګه کولی شو ژوند کامیاب شو کامیابي څنګه ترلاسه کړو. اسانه ده موږ تاسې ته موازین اسان کوي که نه حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشئ لمانځه ته راشئ کامیابي ته خو راسه که نه تا ته موازین صاحب چې اذان کوي 15 وارې دا ورځ کې غږ درته کوي راسه کامیابي ته
فلاح څه معنی کامیابي. نو تاسې د اذان 2 رقمه جواب ده دا زده کوي. اذان ته 2 رقمه جواب ورکوي. یو حکمي جواب ده حکمي، یو ایجابي ده حقیقي جواب ده. حقیقي جواب پیدا ده چې ته اذان ورسره تکرار کړي مؤذن سره هم اجر ده. حکمي جواب دا ده چې لاړ شي لمانځه ته جماعت هم ورسې اجابت دعوت قبول کړي. تا ته وایي حی علی الصلاة راسه لمانځه ته، هسې لمانځه ته راشي څه به وشي حی علی الفلاح راشه کامیابي ته. نو تاسې جماعت به څنګه کوري نه راځي نو بیا څه کامیابي له کومه ځي تاسې به څنګه کامیاب شو. اسانه طریقه خو موږ تاسو 5 وخته موږ ته مؤذن بلنه راکوي. نو چې شرعي عذر دې نه وي منځ نه مه پاتې کېږه. دا لمونځ دا د بریا اول راز ده چې مؤذن غږ دې تر غوږو سو لمانځه ته راځه. خفه کېږئ مه ښه ګیځ او ماخوستن لمانځه کې نه یې ډېر نفر نه اصل لمونځ د ګیځ او د ماخوستن ده. مازدیګر او ماښام خو هسې بیدیا یو نو د ګیځ او ماخوستن لمانځه ته د مؤذن اذان ته جواب ورکوئ لبیک ورته درغلم در روان سوم هر څه پرېږدئ څادر په وګوره هر شي جومات ته راځئ 15 منټه وخت نیسي. ذاتي به ته پلاح کلي به دې خلاصه کړي کامیابي اول قدم به دې اخیستی تر ټولو اول سحر لمونځ ده. د پلاح د کامیابي کلي دې خلاصه کړه قلب دې خلاص کړه. د دې وروسته نور الله بیا مهربانه ده. ته د الله سره اړیکه جوړوه نور زور خو د الله بس څنګه چې هغه راضي اوسېږه. او محترم بل قرآن کریم کې په 14 سپاره کې راځي الله فرمای فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى. تو سي هدایت باندې سه په نیک لار سه نو دا به بیا به ګمراه نشي مشکلات بني ورته ځون بيخي. خو ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا. تو سي مال ذکر نه مخواړي د منځ نه مخواړي ځون به تنگ سي ځون به تنگ سي. که څوک الله دې ما د ذکر نه اعراض وکي ذکر معنا لمونځ ښه اخلاق خلکو خدمت دین خدمت حلال رزق دا ټول ده کنه. الله دې ما د ذکر نه څوک مخواړي د منځ نه مخواړي ذکر اصل اطلاق لمنځ کیږي. ان له معيشه ضنكا دا ځون به پر تنگ کوم نشي الله ځون به تنگ فلامین خو دې خپل ده ځون به تنگ سکون به نه ګورې ځینې به خلک وایي ما پلانګه خو دیندار هم ده مشکلات کې ګیر ده. ته د خپل الله سره اړیکه ساته لمونځ په خپل وخت کوه. نور که تا باندې مشکلات راتلل هغه ته د الله طرف نه امتحان بوله تا صبر ازمایي او حوصله ازمایي او چې الله سره دې اړیکه نه جوړه مشکلات هم ګیرې بیا خو 2 تاوانه دي. نو محترمو یو چرسي کیسه ده که نه سړي ته ویلي اوسې لږ څه راکړه کومک راسره وکړه وایي ځه ته چرسي یې تا ته نه درکړو. زه دې تللی وو نو خیراتو دغه سړی هم تللی وو نو یو غوری غورځېدلی وو دا یې ناست وو مځکه باندې ورځې یې خوړلې دی په ورغلی وو چې ګوره پیسې دې را نه کړې وږی وم زه که نه دغه د بس ما ته الله پاک رزق راکړه. دا خو مې د الله سره اړیکه خرابه ده په مځکه یې را کړې که د الله سره مې اړیکه جوړه وای کېدای سي هلته په دسترخوان ناست وای. دا خو مې د الله سره اړیکه خرابه ده اوس وخت کې نو تر یغیسه وایم مونځ مې نسته چارج پوډر دي خو بیا هم رزق یې راکړه خو خیر لږ ناوله یې راکړه په مځکه پروت ده. نو تا د ګور تا ما ته کومک ونه کړه بیا ما ته الله خپل الله رزق راکړه ته په دې غره نه سې چې تا پیسو ته زه محتاج یم. او که د الله سره مې اړیکه جوړه سوله دغه بیخي راکړې پاس به ناست یم دسترخوان کې به ناست یم. نو محترمو د الله سره چې اړیکه جوړې لمونځ دې په خپل وخت وي بیا که امتحان راځي ته بیا الله نه اجر غوښتنه کولی شي. او دا په یقین څه درته وایم که نه اکثره مشکلات چې موږ تاسو باندې راځي د خپل اعمال له وجې راځي که اعمال مو ټیک نه وي قسم درته کوم کله کله سړی سخت مشکلات کې ګیري که نه ګیله کوي داسې ده واسې ده دا ولې دلته هم د رب سره اړیکه جوړه نه وي هغه یې ما سره اړیکه هغه همسې پرېږدي په خپلې مخې ته بس څه کوې کوی الله مرسته بیا نه وي سره او چې د رب سره د اړیکه جوړي که نه نو بیا مشکلات ملایکې مرسته سره کوي مشکلات دې حل کېږي کله کله کې وي تا صبر ازمایي. او بل محترمو څلورم دا ده د امیر اطاعت کول د خپل امیر خبره منئ. امیر د هیواد په سطح امیر المؤمنین څه پر امین به مني د خپل ولایت په سطح څه د کور په سطح څه د خپل مسجد په سطح د خپل امام خبره منل
لکه امام د جماعت د کلیوالو امیر وي، نور مسلمانان چې مقتدیان وي اقتدا یې پسې کړي وي، دغه امر منئ لبیک ورته وایي، مشوره ورسره کوي. او د خپل کور کې د خپل پلار خبره تاسو باندې امیر د منئ، د کلي مشر وي ملک وي دغه خبره منئ تر څو چې په ناروا امر نه کړي. د خپل مشر خبره منئ، د خپل تر خبره منئ، نو دا ټول امیر کېدلی شي. د خپل نیکه خبره منئ، نو دا تاسو باندې امیرین دي. نو د امیر اطاعت چې کوي ټولنه کې بیا مشکل نه راځي، نه په کور کې بیا مشکل راځي، اطاعت چې په جې وي کنه. او پنځم نمبر چې په ټولنه کې د ټولنې پرمختګ لامل ګرځي، د اصلاح لامل ګرځي، هغه حدود یا قصاص قایمول دي. علما لیکي چې کله په ټولنه کې حدود قصاص حاکم کی کنه تر سره کیږي، دا داسې ده لکه څلوېښت ورځې په ځمکه باندې باران اورېدلی وي. قرآن کریم کې راځي کنه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای مسلمانانو تاسو ته په د قصاص کې ژوند ده، عبرت ده. دغه چې یو قصاص تر سره سي په دغه سیمه خو څه کې ټول مسلمانانو کې ورته تغیر راځي. په ټول ملک کې کوم اسلامي نظام تر امر لاندې کنه ټول بیا ګناه نه کوي، ډارېږي وایي ما باندې سبا داسې کار کوي. ژوند خیر ده که یو نفر نه یو نفر کم سه، خو د نورو ژوند وژغورل سه. که ته ډاکټر ته ورسې تا ته وایي دا ګوته کې د کینسر د سرطان ده، دا نه پرې کوو. که دا پرې نه کې ټول بدن ته غځېږي، کال بعد مړ کېږي، نو ته به د ګوتې نه تېرېږي که نه. که د ټول بدن نه تېرېږي، د یوې ګوتې نه تېر سه نور بدن به دې پاک سالم پاتې شي. نو داسې دا بد شخص په ټولنه کې بیکاره شخص، فاسق شخص، ګناهګار شخص، قتل کوي، غلا کوي، زنا کوي که نه، نو دا داسې ده لکه د سرطان دانه. نو دا به دا ګوته ته پرې کړې ټولنې نه، نور بدن به دې سالم وي، نور ټولنه به بیا سالم وي. او محترم شپږم کار چې په ټولنه کې اصلاح لامل ګرځي هغه د خلکو ترمنځ صلح کول دي. ډېر بهترین عمل لکه پیغمبر اسلام مبارک صحابو ته فرمایي داسې یو عمل در ونه ښیم چې صدقې نه بهتره ده، وایي چې د خلکو منځ کې اصلاح راولئ. که دوه نفر سره خفئ جوړوئ، سره یو ځای کوئ، اصلاح یې کوئ. ځکه رب ذوالجلال فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، د مؤمنان سره ورونه دي، خپل منځ کې دیني ورونه دي، د کلمې په تار سره ګنډل سوي دي، نو دوی په منځ کې روغ جوړه کوي، اصلاح راولئ. سره خفه سوي که نه لږ هغه ته ورڅه خیر ده، که لږ څه دروغ ورته ویم جایز دي، پروا نه کوي، که توریه ورته وکړه، نواز سره جوړ کړه، ورته هغه ډېر پښیمانه ده، ویلې چې د فلانکۍ څه څو ورځې کېږي زه خفه یم که نه، نو ښه مې نه دي کړي، ډېر ښه سړی ده، هغه ته ورسه بیا هغسې خبرې ورته وکړه، سره یو ځای. نو موږ تاسې به د خیر خلک یو، الحمدلله پوه خلک یو، علما تقاریر ورته کوي، بیانونه ورته کوي، د خلکو منځ کې به اصلاح کوو، دوه نفر به سره جوړوو، منځ کې به تیږې نه ټکوو، نور به نه سره په شخړو به یې نه سره اړوو. نو دا چې کله خپله مې یو سړی نیک سي، نور هم نیکۍ طرف تشویق کوي، ټولنه خپله اصلاح کېږي، خپله خلک ښه کېږي، خپله یې ګناهونو مخه نیول کېږي، مینې محبت ژوند ته لار برابرېږي. ځکه ګورئ تعلقات خپل منځ کې مسلمان سره خفئ، حدیث شریف کې راځي، د ابو داود شریف حدیث ده من هجر اخاه سنة فهو کسفک دمه. څوک چې یو کال د مسلمان ورسره خبرې ونه کړي، هغه د وینې یې توی کړې وي، لکه چې وزلی وي، دومره ګناه لري. 3 ورځې سزا پسې ګوره ګناه ده ښه، یعنې که یو کال پورې ورسره ونه غږېږي د خپل مسلمان ورور سره، خو دې کې یو څه تفصیل شته بیا. نو دا داسې ده لکه د وینې دې توی کړي، کسفک دمه. تشریح پکې دا ده چې دنیا په سر وي، پیسې، کور، ښځه، موټر، دکانداري، داسې نمره جنجال دغو. البته که داسې وو یو سړي کې دیني شرعي مشکل وو، نږدې د پلار دی ده، ورور دی ده، ښه ملګری دی ده، منځ یې نه کوو، یا بل لویه ګناه یې کوله، خو ته به اول ورسې ورته دا کار چې کوې دغه مه کوه. او که چېرته دغسې اصرار سره یې کوې، یعنې که دغسې بېلمازه ګرځې، بیا ما ورته ملګرتیا نه کېږي، بیا ما ورته وروري نه کېږي، بس نور به سره اوسېږو به هم، خو سلام کلام به نه وي، بیا یو کال نه بیا 3 کاله مه وځه، بیا مشکل نه لري، ځکه دا شرعي عذر دی کې بیا جایز ده. خو اول به دا خبرې چې په تا کې دا ګناه ده، دا مه کوه، او که کوې بیا ما ورته خدای په امان. نو که دنیوي په حساب تر خفه بیا ګناهګارېږي، 3 ورځې نه زیاتې خبرې بندول، تر دې چې یو کال پورې سره ونه غږېږي، لکه دوی وینې دې توی کړي وي، لکه وزلی دې سوي، دومره ګناه لري. نو محترمو
نن موضوع دا وه چې په ځمکه کې د اصلاح راوستل او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي څه دي؟ 5 شیان موږ ویلي. اول دا و چې په الله ایمان لرل، شرک نه کول، او بل دا و امر بالمعروف نهی عن المنکر کول، په خپل هم ښه کار کول، بل هم تشویق کول، او دریم دا خپله به صالح عمل کوي، نیک اعمال کول. او دا هم بیا وویلې څوک چې نیک عمل کوي، ښځه وي که سړی وي او مؤمن وي، نو الله وایي زه به ژوند ښایسته کړم، ژوند به یې غوره کړم، بهتر به یې کړم. او بل دا و د خپل امیر اطاعت کول. امیر موږ ویلې چې هر څوک کېدلی شي. او بل حدود قصاص قایمول د اسلامي نظام وظیفه ده. او بل د خلکو ترمنځ اصلاح راوستل، صلح کول. نو دو مسلمانانو په منځ کې، د ښځې خاوند په منځ کې، د وروڼو په منځ کې، ترو زامنو په منځ کې د موږ تاسې به کوشش دا وي چې اصلاح به راولو. الله دې موږ تاسو دغه اورېدله ناسته قبوله کړي. امین الحمدلله العالمین. یا الله ته راضي شي، د قهر عذاب نه وساتي، قبر عذاب نه وساتي. یا الله موږ ته بښنه وکړي. یا الله پاک ترنه راضي شي. خدای پاک موږ د مقتدیانو مینه محبت سره ځان پاره وګرځوي. یا الله ترنه راضي شي. خدای موږ اطاعت قبول کړي، موږ عبادت